افغانستان له بنگلاديش سره ماتې وخوړه. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. افغانستان د نړیوال جام اومه لوبه هم وبایلله. لوبه نن په همټون کې ترسره شوه. د لوبې پچه افغانستان وګټله او د توپ اچونې پرېکړه یې وکړه. د بنگلاديش لخوا شکیب الحسن او مشفق الرحیم نیمه ستلیزې ترسره کړې چې په مټ یې افغانستان ته د 263 منډو هدف ورکړ. په ځوابي لوبه کې د افغانستان ټوله لوبډله په 200 منډو وسوځېده. د افغانستان لخوا تر ټولو زیاتې منډې سمیع شینواري 49 نسوځېدلې او کپتان ګلبدین نایب 40 منډې جوړې کړې چې له دې سره افغانستان دغه لوبه په 2 منډو وبایلله. بدبختانه به ووایو چې افغان لوبغاړو نن د توقع خلاف لوبه ترسره کړه. نن فکر کېده چې افغانستان د تقریبا خپل سیالي لوبډلې ته چې له دوی سره تقریبا په وړتیاو کې یو شان دي ماتې ورکړي، خو یو شمېر تېروتنې د دې لامل شوې چې د خفه افغانانو زړه دې نور هم خفه شي. خو افغانستان لوبه ولې وبایلله؟ څو دلایل چې د کرکټ مبصرینو ورته اشاره کړې په دې ډول دي. د پچې له ګټلو وروسته ګمان کېده چې افغانستان د اول بیټینګ انتخاب کړي ځکه د افغان لوبډلې قوي نقطه بالینګ ده او په بیټینګ کې دومره وړتیا نه لیدل کېږي چې هدف دې پوره کړي چې تقریبا مناسبه پرېکړه نه وه. په بالینګ او توپ نیونه یا فیلډینګ کې افغان لوبغاړو تقریبا تر 10 زیاتې منډې ورکړې. په هر حال وروسته که توپوهنې ته راشو د افغانستان په بیټینګ لاین کې ثبات نه لیدل کېږي. هر میچ نه وروسته بیټینګ لاین بدلیږي. دا چې له افغان لوبډلې سره 2 مسلکي اوپنران په لوبډله کې موجود دي، له دوی نه یو باید لوبډله کې حتما وای. دا چې له دوی رنس کېږي یا نه کېږي دا د کرکټ یوه برخه ده او په لوبډله کې د یو مسلکي اوپنر شتون اړین وي. خو بیا هم افغان لوبډلې ښه آغاز درلود خو لوبغاړو په منځ کې ډېر زیات ډاډ بالونه وکړه. تاسو به حشمت الله شهیدي لیدلي وي چې پرله پسې بالونه یې ډاډ کړه او بیا وروسته خپله وکټ له لاسه ورکړه او وروسته چې کله اصغر افغان د شکیب الحسن یوه ور میډن کړ او په بله ور کې هم 3 سر په سر پاره ډاډ کړل. له سینګل اخیستو وروسته په ګلبدین نایب فشار راغی او د شاټ هڅه یې وکړه چې په پایله کې وکټ له لاسه ورکړه. په هر حال له دې زیات ډاډ بالونو سره رن ریټ پورته لاړ او دا چې بونډرۍ غټې وې او پیچ هم غټ هیټ لپاره مساعد نه و، نو هغه لامل شو چې افغان لوبغاړو خپلې وکټې له لاسه ورکړې. له هرې لوبې وروسته لوبغاړي وایي چې دوی غلطیانې وکړې یا شاټ سلیکشن غلط و. اوس نو موږ دې ته حیران یو چې دا غلطیانې به تر کله وي او کله به موږ زده کړه کوو. ستاسو په نظر د افغان لوبډلې کومې تېروتنې د دې لامل شو چې له بنګلادیشه مو ستره ماتې وخوړه؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. افغان لوبغاړي نقد کړئ خو بدرد مه ورته لیکئ. دا به د افغانستان او بنګلادیش د لوبې په هکله زموږ ویډیو. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور یې لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.